دغه د مقالې لیکنې علمي سیالۍ د اسلامي امارت د بریا راز په څه کې دی تر نوم لاندې د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د یو خیریه بنسټ په مالي ملاتړ په لار اچول شوې وه چې پکې لسګونه تنو ځوانانو برخه اخیستې وه او بریالي ګډونوالي په بېلابېلو ډالیو وستایل شول. په همدې تړاو جوړه شوې ناسته کې مسؤلینو له دې سیالۍ څخه موخه د ځوانانو د مقالې لیکنې سره بلدتیا وګڼله او په راتلونکي وخت کې د نورو ورته سیالیو ترسره کېدو ژمنه وکړه. نو موږ تاسې په دې هر یو ځوان کې دا استعداد شته که چېرته موږ تاسې کار وکړو لرې نه شي کال دغه وخت به موږ په دې لوګر کې په سلګونو لیکوالان لرو او شروع به له دې سیالۍ نه شوي وي. نو ځکه ځوانانو تاسې دا خبره کوو چې تاسې قلم راواخلئ او لیکل تر اوسه تر څو په دې ټولنه کې همداراز علمي سیالۍ او علمي څېړنو لپاره هڅې وکړو او دغه غونډې لا موږ ملاتړ وکړو او لا یې غښتلي کړو. له بل پلوه ویناوالو مطالعه او لیکنه اسلامي کلتور وباله او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې په داسې علمي سیالیو کې برخه واخلي تر څو په راتلونکي وخت کې له دې لارې ټولنې ته په ښه توګه خدمت وکړي. ما تاسې ته خواست ده د تعلیم سره سره مو زیاته مطالعه زیات کوشش دا تاسې په سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او په حیات صحابه باندې ورکوي. اگر مطالعه کتاب را کردیم به این فکر باشند که ما با اسلاف هم صحبت شدیم. د یادولو وړ ده چې لومړی مقام ګټونکي ته کمپیوټر، دوهم ته بایسیکل، دریم ته یو جلد قلمي قرآن کریم او نورو ته مختلفې ډالۍ ورکړل شوې.